سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دواړو ټیمونو د طرز العمل له نهایي کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو د وروزګان ولایت د هراود ولسوالۍ د دارالمعلمین لوټماران نیولي. د خوست هوایي میدان ته نږدې په ضربتي عسکرو موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې. کابل کې د چاودنې له کبله د روسیې سفارت کارکوونکي ټپیان شوي. مسیر ورځپاڼه لیکي یوازې استرالیایي نه بلکې افغانستان کې ټولو بهرنیو ځواکونو جنایتونه او وحشتونه ترسره کړي. نړیوال بانک د افغانستان مرکزی بانک کې د بې کفایتۍ له امله خپله 200 میلیونه ډالر مرسته ځنډولې. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کرونا ضد واکسین د تطبیق تابعیه نیسي. المان کې یو کس 20 تنه قصدن په موټر وهلي چې 15 تنه یې وژل شوي. یو امریکایي چارواکی وایي د ایرانی ساینسپوه فخریزاده د قتل تر شا د اسرائیلو لاس دی. د خبرونو پای.